سوال دا دی نسوار یا سگرٹ پلیت تی نجاست تی نجاست خو نه دی کنه نو چې نجاست نه دی او سړي سره جیب کې پراته وي مونځ کېږي که نه کېږي کېږي مونځ سره د دې چې لکه یو بې ادبي ده ځکه چې نشې والا شی خو دی که نه ښه دې ګنده شی دی ګوره دا خبره یاده کوي چې کله وویلی شي که نه چې دا پلانی شیز ګنده دی څښا شی دی نو څښا په دوه قسمه یو ګنده په معنی ده چې پلیت دی یو ګنده په معنی ده چې ګنده دی خو پلیت نه دی یعنی د خلکو طبیعت دا ګنده ګڼي د خلکو طبیعت دا شی ګنده ګڼي چې طبیعت او فطرت سلیمه لکه مثال به درکم یو سړی دی الټۍ وکړې او الټۍ په کپړو ولګېدې الټۍ ګندګي نه ده خو پلیتي ده نه پلیت خو نه دی که نه نجاست خو نه دی که نه دا مونځ یې صحیح ده که نه یې صحیح مونځ یې صحیح ده یا یو سړی دی په لمنه باندې پوزه پاک کړه د بعضو دا څښا عادت وي ځان یې ماشوم جوړ کړی او په لمنه او په لاسونو دا ګندګي نو دا هم ګندګي ده که نه خو پلیتوالی نه دی نو دغه شان دا نسوار او سګرټ د هغه پلیتوالی نه دی چې د هغې په موجودګۍ سره چې ستا جیب کې یا بدن سره لګېدلی مونځ نه کېږي هغه پلیتوالی خو ماته نه ښکاري چې دا هغه پلیتوالی دی ځکه چې دې کې خو څه داسې پاڼې استعمال شوي دي که نسوار دی که سګرټ دی که بل شی دی دې کې داسې پاڼې او داسې څه استعمال شوي دي چې هغه سړي له نشه ورکوي خو د هغې د پلیتوالي فتوا څوک نشي ورکولی الا دا چې د یو شي یقیني پته ولګي چې دا پلانې پلیت شی پکې استعمال شوی هغه جدا مسله ده